سلام دوستانو مایکروسافټ ایکسل منځنۍ کچې لسم درس یعنی اخري درس ته ښه راغلاست. دغه سیشن د اخري درس ده. په دې سیشن کې موږ په چارت باندې کار کوو، په اډوانس چارت باندې کار کوو. په ساده چارت مو په ابتدایي برخه کې کار کړی ده، په دې کې هم کور کېږي، خو په دې کې موږ لږ په اډوانس چارت باندې کار کوو چې د څو ټیبلونو ډیټا موږ په یو ټیبل دغه کې چارت کې څنګه راټولولی سو. لکه تاسو چې وینئ دلته موږ سره درې ټیبله دلته پراته دي، درې مختلفې ډیټاوې موږ سره دلته دي. په د ډیټا کې دلته ګوره شوروم 1 لرو، شوروم 2 لرو، بیا شوروم 3 لرو. مکمل موږ سره دغه 490 آیټم دي موږ سره چې د قیمتونه دي. یو رقم د قیمتونو کې تفاوت نشته، فقط موږ باس په تعداد باندې کوو. تاسو ته کانسپټ په دې باندې تصفیه کوو. نو دا رقم ته چارت سره رقم ته جوړېږي. ګوره د فورډ شو، هونډا شو، ټویوټا شو، دا د بي ام ډبلیو شو. دلته مختلف ډولونه دي چارت موږ ته ښیي چې دا څه رقم ته جوړېږي او دغه ټوله ډیټا موږ څنګه دلته اضافه کولی شو. دلته نو راځو دوستانو په دغه باندې کار کوم درته. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې موږ ته ستونزه حل شي. نو دا زه په منځه وړم دا چارت، راځم نوی چارت باندې کار کوم. دوستان لکه څنګه تاسو چې ګورئ موږ دلته دغه ډیټا موږ سره موجوده ده. دلته موږ راځو د انزر ټاپ ته. انزر ټاپ ته چې کله راغلو نو موږ ورته یو چارت سلیکټ کوو. دلته یو مقدار د کالر ډیټا سلیکټ کوو. سلیکشن د ډیټا نه وروسته راځو موږ په ریکمنډډ چارت باندې کلیک کوو. چې کله دلته موږ ریکمنډډ چارت باندې کلیک کوو، موږ یو ډایلاګ باکس راکوي دلته چې موږ ته چارټونه پکې انتخاب کوو. فلحال موږ په ډیفالت حالت باندې په مغزو آل چارټس نظم دغه باندې کار کوم، په دغه باندې په مغزم دا چې راواخلم. لکه تاسو چې دلته ګورئ دوست، زیړ علامه ښیي او موږ ته شنه علامه ښیي. دلته موږ سره ډیټا دوه نوع موجوده چې هم دا کاست پکې موجوده، هم موږ سره کوانټیټي موجوده ده. موږ هدف په دې باندې ده، موږ هدف په دې باندې چې موږ دغه درې واړه چارټونو درې واړه ټیبلونو ډیټا په یو چارت کې څنګه راټوله کړو. هدف مو په دې باندې ده. نو راځو په دې باندې کار کوو. چارت مو جوړ شو، فقط دغه ټیبل په اساس باندې جوړ ده. موږ راځو دلته فلټر باندې کلیک کوو. فلټر باندې چې کله کلیک ورته وکړو نو راځو دلته په ډیټا باندې ورته کلیک کوو. چې په ډیټا کلیک وکړو نو ګورئ تاسو دوستان دلته مو سره فقط دغه یو چارت مو سره سلیکټ ده او دغه دوه ټیبلونه نور هم دلته ور اضافه کوو. نو راځو دلته په اډ باندې کلیک کوو. ورته چې په اډ کلیک په دا لومړي فیلډ کې موږ د سیریز نوم غواړو. دلته راځو نوم ورته اخلو ته د شوروم 2. شوروم 2 چې مو ورته واخیست نو دلته راځو په دې بل کې د یونټ پرایس ورته راخلو. دا پرایس ورته راخلو چې دا ورته اضافه شي. ګوره دلته دوه چارټ نور هم اضافه شول دوستانو. په دې باندې کله کلیک وکړو ځکه مو دا یونټ پرایس راواخل. ځکه دلته چې ورته متوجه شو په دې چارټ کې نو یونټ پرایس او اول د به ورپسې کوانټیټي راغلی ورپسې. راځو اوس کوانټیټي هم اضافه کوو. په دې شکل باندې اډ ورته اخلو. د اډ نه راځو دلته موږ د چارت نوم ورته اخلو. چارت د ټیبل نوم چې مو ورته واخیست، ټیبل نوم نه راځو بیرته ورته ډیټا سلیکټ ورته چې دغه ساحه موږ ته سلیکټ شي. دا د 2 راځو اوس په دې شکل باندې دلته ډیټا لکه چې سلیکټ نه شوه. راځم دا زه ایډیټ کوم. دلته چارت نوم نه ده راغلی، شوروم اوس صحیح کېږي موږ سره. دا د شوروم 2 د دومه کوانټیټي شو. اوس راځم شوروم 3 اډ کوم پکې. دلته 3 ته هم عین پروسه ده دوستانو. په نوم انتخاب او نوم نه وروسته راځو ورته مشخصه ډیټا فیلډ ورته انتخاب چې کومه ډیټا موږ د کاپچر کې دلته همدا راځو د دوهمه برخې لپاره چې موږ سره شوروم ده. نو شوروم نه وروسته راځو دلته موږ ورته کوانټیټي انتخابوو. دا د چارت ساحه ورته وړاندې کوو چې موږ سره دغه ډیټا منظم وخی. ګوره دلته موږ سره شوروم 2 3 شوروم 1 2 3 نو ډیټا موږ سره تنظیم شو دوستانو. موږ سره نور ډیټا هم څه دغه زیړ ولې نښي ځکه د دې مقدار د دې مقابل کې ډیر وړوکی ده ځکه نښي. اوس راځو زموږ هدف په دې قیمتونو باندې ځکه قیمتونه په ټول ځای کې یو شی د موږ سره. اوس راځو موږ فقط دغه اصلي کار باندې موږ کار کوو. فلټر ته راځو. په فلټر کې موږ ورته فقط چې راخلو شوروم 1 پرایس ایسته کوو، د شوروم 2 پرایس ایسته کوو. پرایسونه زموږ نه دي په کار، زموږ فقط په کوانټیټي باندې خبره ده. د شوروم 3 هم موږ پرایس ایسته کوو. چې کله پرایسونه مو ایسته کړل موږ سره پاتې کېږي تانا د قیمت تعداد پاتې کېږي. تعداد باندې چې موږ کلیک کوو تاسو به وګورئ دوستانو په لومړي شوروم کې موږ سره تعداد په دغه اندازه ده. دا په دوم کې ده، دغه هم په دغه شین ګوره د شوروم 3 ده. دوستانو دا
د اډوانس چارت په برخه کې چې د څو ټیبلونو موږ ډیټا په یو چارت کې راټوله کړله نو هیله ده چې په دې برخه کې مو دغه شته ستونزه حل شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي موږ ته لایک راکړئ موږ حمایه کوئ او چینل موږ سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ دوستانو سره شریک کړئ نو یو بله خبره در سره شریکوم چې د دې دغه اخري ویډیو د دې کورس و زموږ نو دې پسې موږ که وخت په تقاضا کوله نو یو مکمله پروژه باندې کار کوو چې دا ټول کارونه چې موږ په دې کورس کې ترسره کړل دا هلته پکې ټول کور شي نو د اوس لپاره تاسو ته ښه وخت غواړم د خدای په امان ښې چارې